ضرورت ده. باندې وکړئ. کاري صاحب آخري سوال کوم، بس ډېر معذرت غواړم. آخري سوال مې دا دی کاري صاحب چې د یو ملک مثال علما سره راټول سي یا دغه عام خلک سره راټول سي، مذهبي خلک، هغه په یو ملک یو قانون یو عین جوړ کړي، په هغه عین کې مثال اسلامي نکتې اسلامي قوانین ډېر واچوي، لیکن پر هغه اسلامي قوانینو باندې عمل درآمد نه وي، نو دغه قانون دغه په دا خبره باندې دغه کوم خلکو چې دا قانون ورچولی دی یا کوم علما ورچولی دی، دا په دې باندې مثال دی خلاص دي، د دوی د حجت لپاره کافي شوه؟ نه محترمه، موږ تاسو ته الله تعالی یوازې دا حکم نه ده کړی چې اصلا خو د قانون جوړول چې دي تدوین د قوانینو، مثلا هر هیواد اساسي قانون لري. اساسي قانون لپاره که چېرته هغه اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې وي، د اسلام د صریح او صحیح نصوص سره په ټکر کې وي، دا اساسي قانون رد ده او دا اسلامي بلل کېږي هم نه، دا کفري قانون ده. بیا موږ تاسو ته اسلام اجازه کوي او اسلامي ملک کې په اسلامي نظام کې اساسي قانون جوړېدلی شي، خو اساسي قانون د فرعي جزئی معاصرو مسایلو لپاره جوړیږي، د منسوسو مسایلو لپاره اساسي قانون نه جوړیږي. اسلام د موږ تاسو دین ده، اوس دې لپاره اساسي قانون نه جوړیږي چې اسلام د موږ تاسو دین دی او کنه دی. دې لپاره اساسي قانون نه جوړیږي چې لمونځ فرض ده. په اساسي قانون کې دې ماده ته ضرورت نشته چې لمونځ فرض دی کنه دی، زکات فرض دی کنه دی، حج فرض دی کنه دی، زنا جرم حرام ده کنه ده. دا منسوسی مسائل دي. اساسي قانون باید هغه مسائل واضح کړي چې هغه منسوسی نه دي، هغه فقهي مسائل دي، فقهي فروع دي، هغه د اساسي قانون واضح کی. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې یوازې د قوانینو په تدوین سره علما نه خلاصيږي چې قوانین د تدوین کی. نه، دا قوانین باید نافذ شي په ټولنه. دا ملت باید محکوم شي په اسلام باندې. ملت بخپل په خپل ځان حاکم نه وي. یو څو کسان یو څو میلیونران میلیاردران فیوډالان په ملت حاکمان نشي جوړېدل چې ملت ته قوانین جوړوي. کاري صاحب یو خبره درته کوم په دې کې دغه ما زه یادونه کوم، دی دا دلیل دا ورکوي وایي دا رقم خو نو خلک پر قرآن باندې هم عمل نه کوي، خو د قرآن پروت دی، موږ خو د قانون وړی دی په اسمبلیو په دې کې پاس شوی دی، مثال په عینو په نقطه پوهه چې زه د کوم هېواد خبره کوم یا کوم څه وایم، هغه ته په خپل سمجدار دی وایي چې مثال موږ وړی دی، خلک پر قرآن باندې هم عمل نه کوي. نه ګوره، مسؤلیت دی موږ تاسې تر دې ځایه پورې نه ختمیږي. زما ستا مسؤلیت خو تر دې ځایه نه ختمیږي چې زه د قانون پاس کوم. د قانون تر پاس کولو پورې خو زما ستا مسؤلیت نه ده. راځئ کتاب ته مراجعه وکړو، قرآن ته مراجعه وکړو، حدیثو ته مراجعه وکړو، فقه ته مراجعه وکړو، چې زما ستا مسؤلیت یوازې د قانون په پاس کولو خلاصېږي که د قانون په تنفیذ خلاصېږي. چې دا قانون نافذ پاس سوی لم نه دی، قانون خالي لیکل سوی دی. مطلب مې دا ده چې خو څه کوي چې په پاس کولو هم ته نه خلاصېږي. دا قانون باید نافذ کړي په دې ملت، په دې ولس باید دا ولس محکوم شي د الله په احکامو باندې. نو دا دلیل چې بیا په قرآن خلکو خوا دی، موږ خو قانون مثال زموږ 4-5 سیټان دي په قومي اسمبلیو په دا کې چې موږ د 10 سیټان دي 15 دي، دا ګرده 102 څو سیټان راځي، نو چې موږ خالي په دا دونه مهنت کو په دا دونه کې موږ یو قانون دا دی په دا آیین کې لیکلی دی، موږ لیکلی دی، نو چې خلک عمل نه پر کوي، نو عمل درآمد خو بیا د ګردو کار دی. نو په دغه اصطلاح ده صحیح ده؟ نه، عمل درآمد د ګردو کار نه ده. عمل درآمد د قانون تنفیذ د مشخصو خلکو کار ده. دا عمل درآمد په قانون باندې عمل کول چې دي، دا قانون په خلکو تطبیقول دا د هر چا کار نه ده. ملت خو دا ټول خلک خو قوانین نشي تطبیقولی. قانون تطبیقونکي اداره خو مشخصه اداره وي، هغه خو مشخص خلک وي چې قانون به تطبیقوي په خلکو باندې. قانون تطبیقونکي هغه خو ټول خلک نه دي چې بس هر سړی د خپل کار کوي. ما قانون جوړ کړی دی نو چې د چا څه خوښه وي، هغه دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت نه ده. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د نظام جوړونې طریقه او طرز دا نه و. ټیک سو قاری صاحب ډېره مننه، الله دې قدر وکړه، ډېره مهرباني. الله تاسو ته اجر درکړي. محترمه داسې معقولې جالبې پوښتنې که هر ملګری راشي داسې پوښتنې وکړي. ما دومره پوښتنې دي خو
مبین ته خالي یوه خبره یادونه کوم چې زما به په دا نامه د انعام الله خان زما نوم دی سید انعام الله آغا زما نوم دی بس ورته چې په 10 ورځې کې مې یو ورځ اوچتوه بس قاري صاحب دې بلاک کوي زه خو دې راوچتوم اوس هم راتللی وای دا دې ولې راوچت نه قاري صاحب نه بلاک ټیک دی ډېره مننه مبین خان قاري صاحب ډېره مننه قاري صاحب اجازه ده الله مو عزت کړي اجازه ده سوال کوم قاري صاحب یقیني قاري صاحب کملګری راځي او په دې رقم پوښتنه کې ډېر خوند کوي او ډېر معلومات ملګرو ته حاصلېږي الله دې دا ورور قدر وکړي هو مهرباني وکړه سلامونه تاسو ته نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ قاري صاحب تاسو نه مې یو پوښتنه وه چې طالبان دعوه کوي په افغانستان کې چې موږ 100% حاکمیت لرو په افغانستان په خاوره باندې که دغه باندې لږ رڼا راته واچوئ په لنډو ټکو کې وروره په دې څنګه رڼا واچوم په سوال دې پوه شوم نه مالې تاسو 100% طالبان چې وایي زه عام ولس وګړی یم زه نه طالب یم او نه کوم حکومتي سړی یم زه عام ولس وګړی یم خو دا سوال مې ذهن ته راغی مالې دا باره کې هغه قربانیانو ته یو څه ویل پکار سید اول هغه باندې خبرې وکړو نور سوالونه دې بیا وکړه ډنډي غوري نه خبر یې وروره زه به دا وایم چې قربانیان خو دا خو موږ هره ورځ قرباني کېږو الله پاک دې په موږ ورحمېږي الله پاک دې موږ ته هدایت وکړي ټولو ته همدې غاړې ته هماغه غاړې ته چې موږ تاسو وروره دا کار چې چا کړی هغوی ته څه پیغام لري من حیث یو افغان یا مسلمان زه په یو افغان یا یو مسلمان په حیث باندې زه دا وایم چې هر چا کړی د ظلم یې کړی د بدي کړي دي چې هر چا کړی ده نو خدای پاک دې ورته سزا ورته ورکړي ګوره امریکایي ملیشو دا کار کړی دی زه معلومات نه لرم مبین صاحب زه به دې ورور نه پوښتنه وکړم زما دا نوم هم ولې بدل ګورئ تاسې وایئ نوم هم در باندې ښه طالب زنده‌باد خو عام سړی مهرباني خو دا فرق نه کوي خو زه خپل په نوم باندې راغلی یم دې د خاطره که نه مالې چې دلته بیا څوک هغه ونه کړي دا نوم یې مه بدلوئ مبین صاحب نومونه یې مه بدلوئ خیر دا وروره تا نه به زه پوښتنه وکوم هغه دا ده چې ګوره ته وایې چې دغه چا چې دا کار کړی ده ظلم یې کړی ده ګناه یې کړی ده جرم یې کړی ده که نه اوس دې سړي چې دا چا چې دا ظلم ګناه دا جرم کړی دا خلک یې وژلي دي دا خو قاتل ده که نه اوس که دې قاتل پسې زه ورغلم دا قاتل زه ووژنم مړ یې کړم قتل یې کړم زما دا عمل بیا څنګه بولې قاري صاحب زه به دا به تاسو په لنډو ټکو به درته حل کړم که هسې قاتلانو پسې موږ وګرځو که نه په دې 40 کالو کې د افغانستان موږ ټول قاتل هستو باید موږ ټول اعدام شو زما کور ته یو څوک راځي زما ښځې ماشومان وژني اوس د دغې خلکو دا په بغلان کې یا نن په هرات کې دا نن ورځ موږ مختلفې پیښې لرو دې خلکو د دغې ماشومانو د دې ښځو وارث که راپورته شي تره زوی راپورته شي بخښنې سره قاري صاحب طالب زنده‌باد اجازه ورکوي لنډ سوال کوو سره که چېرته د دغې ماشومانو وارث راپورته شي د اردو د کمانډو د CIA په د نورو ملیشو چې دغه ماشومان قتل کړي دي په دوی برید وکوي هغه ووژني تاسې دا عمل څنګه بولئ دا په حق ده او که په ناحقه لنډ ځواب راکړئ حق ناحق بس قاري صاحب زه به د خپل د کورنۍ قصه درته وکړم ګوره لنډ ځواب راکړئ بیا قصه وکوئ دا سړی چې د خپل ماشومانو قاتلان ووژني دا سړی به په حقه وي که په ناحقه به وي زما مایک مایک مې دا کنټرول کړی زه خلاصوم هغه یې بندوي چې زه یې بندوم هغه یې خلاصوي نو داسې کار ده نو زه دا وایم لنډ ځواب یې دا عمل به حق وي که ناحقه به وي دا اوس هغه قاري صاحب دا هغه شخص ته اړه لري چې شخص اعداموي شخص یې وژني که بخي دا هغه ته اړه لري که نه د غیر فیصله نه کوو زه یې نه بخم ته زما کور ته زما ښځې ماشومان په بم راوغورځوي زما ښځې ماشومان په شهادت ورسوي زه دې نه بخم زه دې وژنم زما دا عمل حق بولي که ناحق بولي خو دا مې ولې چې دا په حقه ده دا که په ما وشي زه هم دا کار کوم خو اوس دغه ما سوال ته که ځواب راکړئ اصلي نقطې ته راغلی دا ملت چې راپورته شوی ده د طالب په نوم د طالبې رهبري کوي دا ملت د همدې نه راپورته شوی ده زه چې طالب شوی یم زما په کور امریکایانو چاپه والی د افغانې مخ ته و افغانې مخ ته روان و زه یې نیولی یم زما کور ته راغلی ده زما په کور یې چاپه والی
زه طالب شوی یم. قاری صاحب دلته دغه مبین چې طالب شوی ده د دې مبین په کور چاپول شوې ده. دا مبین مجبور شوی ده. قاری صاحب دا بل سړی چې طالب شوی ده د دې دا ځکه طالب شوی ده چې دا تا زندان ته وړی و. قاری صاحب ډېرې بخښنې سره زه به درته ځان لږ معرفي کړم. ګوره زما تره چې و قومندان دی، معاون د قومندان د څارندویو د طالبانو په وخت کې ښه. زه اوس دا درته دروغ نه وایم، دا درته حقیقت وایم. ولایت هم درته نه ښیم چې په کوم ولایت کې ومه، د کوم ولایت ته. والا عجیبه خبره یې وکړله شاهین صاحب. د طالبانو موبین جانه اجازه غواړم، موبین جانه اجازه غواړم بخښنې سره. نو چې کله طالب دغه حکومت راغی نو دا درته زه قسم کوی، قسم هم در باندې درته به وکړم په قرآن باندې، په لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قسم هم به درته وکړم چې زمونږ کور ته تر نن ورځې پورې یو عسکر یا هغه نه ده راغلی. دا د خپل درته وایم، دا د خپل یو درته وایم. اوس دغه دایما سوال پاتې شو قاري صاحب، زه وایم چې په 100% خاوره باندې طالبان حاکمیت لري نن په دغه نن ورځ کې په افغانستان کې. سوال مې دلته ده. محترمه طالبان په 85% خاوره حاکمیت لري. اوس سوال دلته اوس بیا پیدا کېږي ما چې په 85% حاکمیت لري، دغه په کونړ باندې چې وروره توغندي راځي د پردي هېواد نه، ولې دوی یو غږ نه کوي، ولې یو مخنیوی نه کوي، ولې د خپل غږ نه جګوي چې ولې دا توغندي تاسو راولئ په موږ؟ والا آفرین، بلکل آفرین. ښه اوس ته غوږ ونیسه خبرې ته، نو زه به ځواب درکړم. خو که لنډو ټکو کې راته ښه به وي. لنډو ټکو کې خو ځواب ویل کېږي نه، ځکه سوال قطع د کمه او که وخت نه لري نو هلته کلام دې کښېنه چې زه نه وخت لرم دلته، زه وخت لرم هم دلته زه به ګوره وروره. اول اصلا دې نکتې ته متوجه کېدل پکار دي. سوال دا ده چې دا توغندي ولې دوی ولي او دا توغندي د کوم وخت نه شروع شول، دا توغندي د کوم وخت نه په دې خاوره ورېږي او ولې ورېږي. راځئ په دې وغږېږو. راځئ اصلا ګورئ د امریکایانو مبلغین، د امریکایانو ډنډورچیان هڅه دا کوي، کوشش دا کوي چې د اصلي سوال ستا ذهن جزئی او فرعي سوال ته واړوي. نه قاري صاحب بخښنه غواړم، زه بخښنه غواړم، زه هم بخښنه غواړم. ته صبر وکړه، ما ته غوږ ونیسه. مداخله به نه کوي، دوی کوشش دا کوي چې ستا د ولس اذهان د اصلي سوال نه فرعي او جزئی سوالونو ته واړوي. تا د پاکستان سره د بارډر منیجمنټ قرارداد لاسلیک کړی ده. تا د پاکستان سره تا په پاکستان خاوره خرڅه کړې ده، تا په پاکستان پوستې خرڅې کړې دي، تا په پاکستان بسته کلی خرڅ کړې دي، تا په پاکستان د تورخم گیټ خرڅ کړی ده، تا په پاکستان د برمل گیټ خرڅ کړی ده، تا په پاکستان یعنی پاکستان ته کوم امتیاز ده چې تا ورکړی نه ده. دا د یو خبره. دویمه خبره ده چې د پاکستان د توغندیو ځواب ته ولې نشي ویلی؟ کله چې ته عاجز شي، ته اعلان وکوه چې زه عاجز یم، زه د دې توغندیو ځواب هم نشم ویلی، او تا چې د دغې د پاکستان د تیري په سر، د پاکستان د تیري په وجه تا دا 5-6 کاله کېږي چې د امریکایانو سره د قرارداد لاسلیک کړی ده. د هغه قرارداد دپاره ستا استدلال هم دا و چې د پاکستان د تیري نه باید زه خوندي شم. د هغې قرارداد له برکته تا په د تیرو 5 کلونو کې په لکونه انسانان ووژل، لکونه افغانان. یوازې تر 80,000 پورې خو ستا خپل سرتیري وژل شوي دي د همدې قرارداد له برکته، د همدې تړون له برکته. دا تړون تا د دې په خاطر کړی و چې د پاکستان د تیري نه موږ وژغورل شو. پاکستان په موږ تیری کوي، پاکستان موږ خوري بباو ده، ځمکه رانه نیسي، راځي دغه د په خاوره رانه نوځي. نو تا چې د کوم څه دپاره تړون کړی و، د هغې تړون د وجې نه دې په لکونه انسانان ووژل، ولې هغه تړون تا خوندي کولی نشي؟ که بیا دې نشي خوندي کولی، بیا یو کار وکوه، بیا به زه هغه وخت کې به زه د توغندیو ځواب ووایم. یو کار وکوه، هغه دا چې کوم تړون چې امریکایانو سره تا لاسلیک کړی ده، د هغې تړون له برکته دې په لکونه انسانان هم ووژل او 15 کاله د سولې دښمني مو کوله د هغې تړون له وجې نه. کنې امریکایان په 2014 کال کې د دې خاورې نه وتل.
دوی را ایثار کړل د دې وجې نه چې پاکستان په موږ تیری کوي ته هغه تړون لغوه اعلان کا تړون اعلان وکوه چې دا تړون زه نور نه منم د دې تړون نه زه ووتم ځکه د کوم مقصد دپاره چې ما تړون کړی و هغه مقصد حاصل نه شو قاري صاحب بخښنه غواړم اواز مې شته خپله خاوره م وساتم د دې توغندیو دفاع به م وکوم قاري صاحب زما غږ اورئ بل قاري صاحب که دغه یو کار کړی وای دغه ولسي سړي ته زه وایم بېطرفه ته دغه نن چې بغلان کې مظلومان په توغندیو په توپونو ویشتلي دي پرون په غزني کې ویشته شل ورځې مخکې په هلمند کې هم دا روزانه افغانانو کورونه په توپونه ولي دا شروعات لږ صبر وکړه دغه توپونه که